د کرکټ د نړۍ د پیاوړو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چمپیونز ټرافي چې افغان لوبډله پکې په لومړي ځل لوبیږي. دا سیالۍ سبا چهارشنبه د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیلیږي او په دې سره د دغه هیواد د 3 لسیزو هغه انتظار پای ته رسیږي چې دا وړ نړیوالي سیالۍ پکې ترسره شي. په پاکستان کې د ناسم امنیتي حالت له امله ډیرو هیوادونو زړه نه ښه کاوه چې لوبډله یې دغه هیواد ته سفر وکړي. د پاکستان امنیتي چارواکو اوس د دغو سیالیو لپاره د لوړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. زما ټیم او د نورو اړوند د ټولو ځواکونو غړي په دې کې بوخت دي. د پولیسو له لوري نور 15,000 افسران به ځای پر ځای کیږي. هغوی به د ترافیکي چارو د مسیرونو خوندیتوب، د لوبغاړو خوندیتوب، د ګڼې ګوڼې تنظیم د دندو ترڅنګ د استخباراتي معلوماتو راټولول او تر لوبې د مخه د عملیاتو چارې پر مخ وړي. نورې قانون نافذونکې ادارې لکه رینجر او د پاکستان اردو به د یو اضطراري حالت په ترڅ کې د څرخي الوتکو په مرسته د تخلیې چارې پر مخ وړي. هغوی به زموږ ترڅنګ د ثانوي غبرګون ځواک په څیر کار وکړي او موږ به د دې ټولو مراسمو په ترڅ کې د هغوی له خدماتو ګټه واخلو. د کراچۍ اوسیدونکي وایي د تیر پرتله دا وار امنیتي پلان په متفاوته بڼه تنظیم شوی. په داسې حال کې چې پخوا به د نړیوالو لوبو پر مهال ټول سړکونه تړل کېدل. सिक्योरिटी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया जाता है. हमने माजी में देखा कि जब ترافیکي پلان امنیتي حالت ته په کتلو تنظیم شوی. پخوا چې کله تازه نړیوال کرکټ بیا پاکستان ته راستون شو، موږ به لیدل چې دوی به اصلي لارې او د لوبغالي شاوخوا ټول سړکونه بندول. اوس حالات توپیر لري. د شارع فیصل شاوخوا اصلي سړک به وتړل شي، خو په نور واټونو او سټیډیوم سره نږدې پلونو باندې به ترافیکي تګ راتګ آزاد وي. स्टेडियम के इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रवा दवा रहेगा. پر امنیتي مسایلو سربیره پاکستان کې د کرکټ لوبغاړي د دغه هیواد د لوبډلې پر جوړښت هم ملاحظات لري او نه ګڼي چې پاکستاني لوبډله دې تر نیمه پایلوبې ورسیږي. په داسې حال کې چې د افغان لوبډلې په اړه دا وړ وړاندوینې شوي دي. د پاکستان د لوبډلې انتخاب زما لپاره شکمن دی. موږ د خپل ټیم لپاره سم چمتوالی نه دی کړی. لامدې عمله دا اوس چې موږ په کوم ځای کې یو زه ډاډه نه یم. موږ باید 2 لوبې له نیوزیلند او یا هند څخه وګټو، نو بیا به نیمه پایلوبې ته لار ومومو. که داسې ونه شي نو زما په اند بیا کوم چانس نه لرو. په دې لویو سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډله د حشمت الله شهیدي په مشرۍ له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ دغو سیالیو ته د ملي لوبډلې له بشپړ چمتووالي خبر ورکړی. تر دغو سیالیو مخکې افغان لوبډلې 2 تمریناتي لوبې د پاکستان الف او نیوزیلند ملي لوبډلو ته بایللې دي.